اطراحي سیستم یا پښتورګي. پښتورګي د ګیډې شاته موقعیت لري. پښتورګي د لوبیا په څېر شکل لري او هر انسان دوه پښتورګي لري. پښتورګي له وړو جوړښتونو لکه پایپ یا توربول جوړ شوي دي او که چیرې دا واړه جوړښتونه سره یو ځای کړو نو اوږدوالی به یې کیلومترونو ته ورسیږي. د پښتورګو دنده د وینې پاکول یا تصفیه ده. کله چې غذایي مواد او اکسیجن د وجود په حجراتو کې په مصرف ورسېدل نو د کاربن ډای اکساید ګاز د سږو له لارې بهر ته وځي او هغه اضافي مواد چې په وینه کې پاتې کېږي د پښتورګو له لارې د اوبو سره بهر ته خارجېږي. وینه پښتورګو ته ورځي او د هغو وړو رګونو څخه چې د دې پایپونو تر څنګ شتون لري تېرېږي چې په دغه وخت کې د رګونو او د دې جوړښتونو ترمنځ د موادو بدلېدل صورت نیسي چې هغه ټول زهرجن او اضافي مواد توربولونو ته ورنوځي او بیا د پښتورګو پیالو ته ورځي او له هغه ځایه د حالبونو له لارې مثانې ته او له هغه ځایه د بولي او تناسلي آلې له لارې بهر ته وځي. پښتورګي په داسې ډول خپله دنده ترسره کوي که چیرې امینو اسیدونه یا منرالونه په وینه کې زیات شي هغه هم له وجوده باسي. له هر پښتورګي نه یو نل چې د حالب په نوم یادېږي مثانې ته ورغلی دی چې مثانه له پښتورګو سره یو ځای کوي. بول څاڅکی له پښتورګو حالب ته ورځي او په مثانه کې ذخیره کېږي تر څو په خپل وخت سره بهر ته ووځي. باید هېر مو نه شي چې یو انسان د یو پښتورګي سره هم کولی شي چې خپل ژوند ته دوام ورکړي.